هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز رادیو څخه. سلامونه، وخت مو بخیر. پام راوړم د کندز رادیو د دې ساعت مهم او وروستي خبرونو ته. نن سه شنبه د چنګاښ24مه نیټه ده چې د 2025 کال د جولای له 15مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته ضبط د جریدې احساسونه دي کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. تر 2018 کال پورې به د افغانستان ښاري نفوس 50 سلنې ته ورسیږي. د اقتصاد وزیر د کډوالو د مرستو دوام ته ټینګار وکړ. بغلان کې د لبنیاتو فابریکه تر 2 کلن ځنډ وروسته بېرته فعاله شوه. او ټرمپ وایي د اوکراین جګړه پای ته نه ده رسېدلې، له پوتین څخه ناهیلی یم. اوس هم بشپړ خبرونه. تر 2018 کال پورې به د افغانستان ښاري نفوس 50 سلنې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدا پروګرام ویلي چې افغانستان ښاري نفوس د چټکۍ ودې په حال کې دی او تر 2018 کال پورې به 50 سلنې ته ورسیږي. د ادارې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې په 1950 کال کې د هیواد ښاري نفوس 15 سلنه او له 2022 څخه را په دېخوا 25 سلنې ته لوړ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدا پروګرام خبرداری ورکړی چې له چټکې ښاري کېدا سره سره د افغانستان ښارونه اوس هم د نفوس زیاتوالي ته چمتو نه دي. د اقتصاد وزیر د کډوالو د مرستو دوام ته ټینګار وکړ. د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستې د جلب او جذب کمیټې مشري هم کوي، له کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو استازو سره په غونډه کې د راستنه شویو کډوالو د ستونزو د حل او زیاتو مرستو غوښتنه کړې. د اقتصاد وزارت سرپرست وزیر د دغو مؤسسو له خوا د کډوالو سره شوې مرستې ستایلې او ټینګار یې کړی چې دا مرسته باید دوام ومومي. بغلان کې د لبنیاتو فابریکه تر 2 کلن ځنډ وروسته بېرته فعاله شوه. د بغلان ولایت په صنعتي بغلان کې د لبنیاتو فابریکه چې 2 کاله وړاندې د اقتصادي او فني ستونزو له امله غیر فعاله شوې وه بېرته فعاله شوه. د یاد ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالکریم حذیفه ویلي چې د شمالي او شمال ختیځ ولایتونو په کچه د لبنیاتو یوازینۍ ستره فابریکه همدا ده چې دوی فعاله کړي او په ښه کیفیت سره لبنیات تولیدوي او د پلور لپاره یې بازار ته وړاندې کیږي. د بغلان د کرنې ریاست د حیواني روغتیا او خدماتو امیر ډاکټر تاج محمد احمدزي ویلي چې دغه فابریکه په ورځ کې له 1200 څخه تر 1400 لیټره شیدو د پروسس وړتیا لري. او وروستی خبر دا چې ټرمپ وایي د اوکراین جګړه پای ته نه ده رسېدلې، له پوتین څخه ناهیلی یم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې امریکا به اوکراین ته د پاټریوټ دفاعي سیستم ورکړي ځکه هوایي ساتنې ته اړتیا لري. ټرمپ دا څرګندونې تېره ورځ د میریلینډ په اندروز پوځي اډه کې کړې دي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې واک ته ورسیږي د اوکراین جګړه به په 40 ساعتونو کې پای ته ورسوي. تر اوسه یې د سولې هڅو کومه پایله نه ده ورکړې.
دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لویه له عمل شه.